فلتخبروا من بعد. او چې کله د انسان بیت الخلا ته ورغلی نو پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې یو سنت دا بیانوي چې په چپه پښه به ورځي. او چې کله د انسان استفراغ راغلی د بولو سه انسان فارغ سلو نو بیا چې کله راوځي پیغمبر علیه صلات وسلام یوه دا خبره کوي سنت طریقه دا ده چې په راسته پښه به راوځي او د راوتلو په وخت کې به یو دعا وایي غفرانک الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. یا الله ستا څه مغفرت او بخښنه غواړم، یا الله ستا حمد پر دې باندې ادا کوم چې کم تکلیف دې زما د بدن نه جلا کړې او ما ته د عافیت و سلامتیا را نصیب کړه. اوس سوال دا دی چې بیت الخلا کې د سړي څه ګناه اوسي چې سړی به مغفرت غواړي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې راوځي غفرانک اول به مغفرت غواړي. د هغې یوه وجه دا ده که چیرې په دغه وخت کې د انسان اندامونه لڅي، د انسان څه غلط فکرونه او سوچونه راغلي او هغه غلطو سوچونه او فکرونه د انسان هغې په خپل اختیار باندې په دماغ کې پر لګرځولي نو بیا په دې وخت کې دا سوچونه ګناه ده او پر دې ګناه به سړی مغفرت غواړي. او دویم چې کم ازي او کم نجاست د انسان د بدن څخه جلاس او دا د انسان دپاره د زندګۍ ډېر لوی نعمت دی او هر نعمت باندې چې سړی شکر دا پر سړی لازم دی او زه د دې شکر په د دې نعمت په شکر ادا کولو کې زما څه کمزوري ده یا الله زه پر دې مغفرت غواړم پر دې بخښنه غواړم او د دې سره سره به د الله تعالی حمد وایي چې الله زه پر تا په دې باندې د الله حمد وایم چې تا زما څخه دا د تکلیف نجاست لرې کړې او ما ته د عافیت و سلامتیا راکړه. د دې معنا ده چې څومره نعمتونه و یا الله د هغې نعمتو په شکر ادا کولو کې زما څه کمی و نن دې ما ته یو بل نعمت را په نصیب کړي چې د دې ازې و نجاست څخه دې زه په اسانه طریقه باندې فارغ او خلاص کړم. یا الله دا بل نعمت پر دې باندې هم زه ستا څخه مغفرت غواړم که د دې په شکر ادا کولو کې زما څه کمی اوس. او زه دا ډېر ځله وایم چې صرف د انسان د بدن څخه په عافیت باندې بول جلاس دا د انسان دپاره دومره لوی نعمت دی چې د انسان د ټولې زندګۍ دارومدار دغه دی. هارون رشید بادشاه په یو مجلس کې ناست دی، بره تړی چې کله تړی شو یو خادم ته ما ته اوبه راوړه. هغې چې یو ګیلاس یخې اوبه ورته راوړې، یو بل بزرګ ورسره ناست دی، باره وایي بادشاه سلامت دا اندازه درته لګېږي چې دا اوبه څومره نعمت دی. هغه ورته نه راته معلومېږي. ورته ته په دې کې لږ فکر وکړه که پر دې ټوله مځکه باندې اوبه ختم سي صرف د یو سړي سه یو ګیلاس نیم ګیلاس اوبه نو ته تږی سي او د تندې مرګ ته رسېږي او هغوی تا ته دا اوبه بې قیمته نه درکوي. په څومره قیمت به دا اوبه ځینې واخلي. ورته چې د څومره سلطنت مالک یم د خپل حکومت به نیم هغه سړي ته ورکړم او د نیم ګیلاس اوبو په قیمت چې زما ستونی ته نه وځي. بس دغه زه چې په دې پوه شم چې زه هسې هم د تندې څمرمه نو بیا به د دې ګیلاس د پیدا کولو دپاره به نیم سلطنت ورکوم. ورته بادشاه سلامت چې کله تا وڅښلې دا اوبه او ستا په دې نس کې دا اوبه په کلمو په رګو کې ودرېدلې او ستا د بدنه څه نه جلا کېږي ستا بولې بندې سوې او ته په تکلیف باندې اخته سوې او کم څوک چې د بولو د بندېدو تکلیف یې لیدلی هغې ته درک ورلګېږي چې هغې غریب بیا داسې کړېږي لکه ماهی چې د اوبو څه وکاږي داسې ترپېږي. ورته که دې چیرې دغه نیم ګیلاس اوبه په دې بدن کې بندې پاته سي او په ټوله دنیا کې یو طبیب دی هغه درته وایي چې زه دې دا اوبه د دې بدنه څه لرې کوم او زه داسې دوا در کوم چې د دې لیکن د دې قیمت غواړم پر دې به څومره قیمت ورکړې. ورته وایي دا دویم نیمه سلطنت چې ورسره دی دا به دستي ورکړم چې بس هسې مې دا نیم اوبه د بدنه جلاس. ورته وایي بادشاه سلامت دغه قدر چې د نیم ګیلاس قیمت ستا ټوله سلطنت د یو ګیلاس قیمت ستا ټوله حکومت سلطنت دی. دا ګیلاسونه به تا په ژوند کې څو واره څښلي دغه ګیلاسو اوبه به تا څو واره استعمال کړي او دا د الله تعالی د دې نعمت استعمال به تا څو واره کړي او د الله تعالی د دې نعمت شکر تا په کوم شکل ادا کړی دی. نو زما مقصد هم دا دی چې دغه نجاست چې د انسان بدن ته ورشوسي او بیا که د انسان د بدنه څخه دا نجاست جلا نسي د هغه انسان زندگی دستي ختمیږي.
نو بیا دغه نجاست د انسان د بدن څخه په عافیت باندې جلا کېدل دا د انسان د زندګۍ لوی نعمت دی. نو پر دې باندې به د الله حمد وایي چې راوځي، چونکې د دې نعمت په کامله طریقه شکر نه دی ادا کړی. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي دا دعا به وایي غفرانک، الله مغفرت غواړم، بخښنه غواړم، او پر دې باندې حمد وایم الحمدلله الذي اذهب عني الاذى، یا الله دا تکلیف دې زما څخه لرې کړي، وعافانی، زما بدن ته دې عافیت و سلامتیا ورکړه. پر دې باندې نو ما درته ویل دویمه دعا د پیغمبر علیه السلام چې کله سړی سهار راکښیني نو هغې به د دې بیت الخلا ته ورځي، د بیت الخلا خپله دعا ده، او چې کله د بیت الخلا سره وځي د بیت الخلا د راوتلو خپله دعا ده. او دې دعاګانو کې پیغمبر علیه السلام چې کومې معنوي او مقاصد پراته دي، په خدای قسم د علومو یو دنیا ده چې سړی د یوې معنا په حکمتونو باندې ځان خبروي، د هغې په معانیو باندې ځان خبروي، چې په هغې کې څومره اسرار و رموز پراته دي چې په هغې ځان خبروي، بیا د انسان د زندګۍ نیم عمر غواړي. ځکه که سړی د الله تعالی سره تعلق غواړي، د تعلق هغه مجاهدې زموږ په وس کې نه دي، هغه ریاضتونه زموږ په وس کې نه دي، هغه چولې زموږ په وس کې نه دي. زما او ستا صحت د هغې چولو د هغه ریاضتو برداشت نه لري. نو ځکه زموږ بزرګانو لیکلي دي چې د الله د تعلق په اوس دور کې مختصر ترینه اسانه ترینه طریقه دا ده چې د پیغمبر علیه السلام مسنونې دعاګانې سړی زده کړي او پر هر عمل باندې وایي، او په هر وخت کې په هر لمحه کې د خپل رب سره تعلق جاری وساتي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.